بسم الله الرحمن الرحیم. خرزو د لینکس اتلسمه ویډیو تم چې راځو په دغه ویډیو کې سٹارټ اخلو، یعنی هاو ټو کریټ ګروپس. یعنی ګروپ مونږ سره څه د پاره استعمال کی. ګروپ یعنی سو یوزر اغستل او په یو ګروپ کې اچول او په دې غونډو باندې چې ده په یو ځلي پابندیز لګولو ته ویل کېږي ګروپس. یا هم داسې ویلی شو چې یو یوزرز ته یو اندازه پاورز ورکولو ته ویل کېږي یعنی ګروپس. یعنی لینکس کې موږ خو یوزر جوړو، هغې سره خو څه پرمیشن نه وي. صحیح. نو د ګروپس کریشن ستاسو یعنی څه ورته وایه چې ګروپ اډ څه په نامه، لکه زه ورته وایم چې ریسرچرز، هر یو نوم باندې چې جوړ. بیا راځو هغې نه بعد یو یوزر غواړم چې د دې ګروپ یا ګروپس کې واچوم یا ممبر د یو ګروپس کې. نو اول یوزر به جوړه، یوزر اډ څه په نامه خانمان به یې یاره شو مان دا خو هغه پته یې ولګېده چې خان یوزر شته. صحیح. زه راځم دغه یوزرز د دې ګروپ چې دی ممبر کوم، نو څه ورته وایم چې یوزر مود سپیس هایپن جی ګروپس ریسرچرز، عمره سخت نوم ورکو ریسرچ، او کوم یوزر لکه خانس چیرته غلط دی. ډېر سخت نوم ورکو مشکل خو نشته. یعنی زمونږ دغه یوزر دغه خان یوزرز د کوم ګروپ کې راغله؟ ریسرچر ګروپس کې. ایس یو سپیس هایپنس سپیس کوم یوزر خان یوزرز، اوس کوم یو کې یو خان کې. خو فکر دی وي چې خان موږ سره څه شی دی؟ یوه لیمټس. لیمټ یعنی دې سره کوم پاور نشته دی، خو دې ګروپ کې خو کوم پاور اوس نشته دی. دې ګروپ کې خو موږ د چا هغه خو نه دی کړی. زه غواړم چې معلومات وکړم چې دا ګروپس یا دغه یوزر په کوم ګروپس کې دي یا په دې ګروپس کې کوم کوم یوزرز دي. نو راځم څه شی ورته وایم چې ریسرچرز، یعنی همدغه یوزر اوس چې دی په همدغه ګروپس کې. بیا ورته وایم چې ګروپس، ګوره خان په کوم ګروپس کې دی؟ صحیح شو، مشکل خو نشته. پهلوان خان صاحب زه دې نه بعد ایس یو هایپنس روټ ته دننه کېږم. جان شفت 1 2 3 هغه شفت کار نه کول، هنګ غونډ شو ځان نو راځي خو لږ وخت نیسي. زره صحیح. بیرته کوم یوزر ته راغلو؟ روټس ته راغلو. څه نه به ګورې دغه ځای نه به ګورې بابا جان. صحیح. ښه زما دې نه بعد چې دی که چېرته غواړې چې یو بل یوزر پکې هم واچ، لکه نصرت یوزر پکې واچو، نو بیا اما خبره ده چې یوزر اډ هغه سم دی، مود هم دی، دا سم دی. ښه
یوزر ایډز او بیا چې د هایپن جی غټس او بیا ریسرچرز فار ایگزامپل موږ سره چې د نومانونس یعنی د دې نه مطلب څه شي یوزر مې جوړ کو نومان په نامه خو په کوم ځای کې مې واچوله یعنی د کوم ګروپ ممبر شو ده ریسرچر یعنی هم یوزر جوړول و هم چې د یو ګروپ چې ده ممبر کول خو سره د جی ګروپ ته پارل جی ګروپس بیا په همدې طریقه پاس دبليو ډي چا د پاره نومان ته سیشه پاسورډ ورته ورکوم چې جان شفت 123 کنفرم جان شفت 123 صحیح مشکل ونشته زما دینه بعد چې ده یو ګروپ ست چې ده کوډ نمبر ورکول هر ګروپ ځان ته خپل کوډ نمبر لري 1500 نخکته یعنی د زر نخکته دا د یوزرز کوډز دي او د زرو نه پورته چې د موږ سره د چالم هغه د موږ سره د ګروپس کوډ نمبرز یعنی زما یو ګروپس ته یو کوډ ورکوم یعنی ګروپ ام او ډي مود سپیس هایپن جی ورکوم سو ورته ورکوم زر صحیح ده زرو نخکته د یوزرز دي زرو نه پورته چې د ګروپس چاله دا ورکوم زه ریسرچر د دې ګروپ کوډ نمبر څو شو آی ډي نه بعد آی ډي نه بعد د کوم یوزر آی ډي مونږ وګورو د ریسرچر نومان وګورو او خو ګروپ ته دغه یوزر دی پروانه کې کنه دا ګور د سوم نمبر دی آی ډي خاصه موږ ډایرکټ د یو ګروپ یا د کوم یوزر آی ډي چې کوډ نمبر چې کو آی ډي فاصله نه غینو مو بس دغه څنګه ګور چې کله موږ د نومان وګورو د نومان سو نمبر وته 1500 ځکه چې نور یوزر هم پکې شته او ګروپ نمبر د ریسرچر سو شو موږ سره استاد ولې ځکه چې نومان د ریسرچر چې د ګروپ ممبر استاد تاسو اوس ریسرچر آی ډي ریسرچر ورته هغه ډایرکټ خیل شي ګمان کو چې خو شو آی ډي دا ریسرچر لیکل ډیر سخت دی مره تاسو ودی کړئ د دې نه یوزرز ریسرچر کنه خو خیر مره خو لیکه صحیح ولیکه مره او ساو شو چې ساو شو نو څه بکې صحیح ده استاد ښه سیلګه کچیر ته غواړي چې یو یوزر ته اوس ګوره مونږ خو په روټ کې ولاړ یو او هغې نه بعد چې دی یو یوزر کې کریټ کوو یوزرز نو دې ګروپ مونږه ممبر کوي خو کچیر ته زه نصرت ته دننه شمه یا نومان ته دننه شمه روټ نه وځمه نومان ته لاړ شي دا نومان غواړي چې یو بل یوزر چې دی د دې ګروپ څه وکړي ممبر شي یعنی یو یوزر ته اجازه ورکول چې هغه د دې ګروپ کوم بل یوزر سو کی ممبر صحیح شو نو د دې لپاره مونږ زو جی پی پاس دبليو ډي یعنی ګروپ صحیح هایپن غټس سپیس چاله ورکوم نومان ته نصرت ته ځکه چې نصرت هم د دې ګروپ هغه د نومان هم دی نومان څنګه لیکي خان نه مان هلا نومان د چا ریسرچرز غلط کړم یو ښه ګروپ هم مشخص ورته نه دی یعنی نومان د نه بعد همچنان د ریسرچر ګروپ چې هر څوک ممبر کې نو باندې صحیح شو جی پاس کچيري زرا شمدل ته اس یو هایپنس
SU hyphens لکه پر ایگزامپل سو کې دننه کېږم کچیر ته زه راشم دلته یو یوزر جوړ کوم لکه یوزر ایټ علي ګمان کوم چې دا هم وي یوزر غلط مې لیکلی یوزر ایټ علي ګمان کوم چې شته نشته زه مې دې له پاسورډ سیټ کوم پاس ډبلیو ډي چا سیټ کوم علي ته جان شفټ 1 2 3 کنفرم جان شفټ 1 2 یوزر مې جوړ کړلی خو فکر دی وی چې دا موږ سره د ریسرچر هغه نه دی ممبر نه دی وزما اس یو هایپان نومان تزم صحیح شو چیرته اوسم نومان غواړي چې دغه علیم چې د سو کې د ریسرچر ممبر کې نو جی پی پاس ډبلیو ډي سپیس هایپان ا سپیس علی د چا ریسرچر یعنی علی د اوس د چا ګروپ کې راغله د ریسرچر مشکل خو نشته کچیر ته غواړي چې یو ګروپ بیرته ډیلیټ کړي نو د دې لپاره څه ورته وایو چې ګروپ ډیلیټ ریس نه لري خوده پرمیشنز نه دا یعنی نشي کولی دا به روټ به کې استاد دا به روټ کې صحیح خو خیر روټ ته بدن نه کیږي دا کار کوم مشکل خو نشته کچیر ته غواړي چې ګوره اوس خو مونږ هر څه چې کوو ترو کمانډز کوو ته وایې چې جی وای د لارې نه هم شي دا ګروپ مروپ جی وای د لارې نه هم جوړو نو راشه سیسټم ته سیسټم کې چې دی څو که ایڈمنسټریټیوز ته او هغې نه بعد چې دی یوزرز ته یوزر ان ګروپس ته یوزر ان ګروپ نه بعد چې دی ایډ ګروپس ته لاړ شه او څه په نامه ګروپ جوړه بابا specify group number هم set کولای شي 10 اوکې already شته خیر یو زره دوه به کوم ته پس نو یو اغم جوړ کو څه په نامه ګروپ بابا صحیح شو مشکل خو نشته او یوزر نه تر غلې استاد خو یوزر هم چې ته جوړول شي کنه دې ځان هم جوړول شي هم جی وای طریقه زده که هم سلای تاسو یو ګروپ تاسو مطابق جوړ مې کنه نه یوزر استاد چې تر شه اډ یوزر سپنام حسن کویږم چې کوم نوم پاتې ای بی آی ډی صحیح شو فول نیم دې شه دا عبید کنه پاسورډ کوم ځای کې د واچم زم دا فولډر وسوي صحیح شو کوډ نمبر موټ نمبر د خو ضرورت نشته دی کنه لرو استاد غواړم چې واچم مو غواړم ګورشته د خان په نامه شته دی خو خیر څه شو عابد په نامه صحیح شو دا اوس کولی شو چې د لینکس ټرمینل دی صحیح دی مشکل خو نشته ده مهم ده